خوشحال خان خټک. خوشحال خان خټک د خوشحال بابا په نامه مشهور دی او د پښتو پلار هم بللی شي. د خوشحال خان خټک د پلار نوم شهباز خان و چې د خپلې قبیلې سردار او د مغولو له اړخه منصبدار و. خوشحال خان خټک په کال 1022 هجري مطابق د 1613 په کوړې ضلع نوښار کې وزیږېدو. د پلار د مرګ نه پس خوشحال خان خټک د خپلې قبیلې سردار شو او د مغولو منصب هم ورته حاصل شو. خو د اورنګزیب باچا په دور کې د ځینې غلط فهمو او دښمنانو په سازش خوشحال خان خټک بندي کړی شو او هندوستان ته بوتلی شو. څه موده پس د ځینې دوستانو خوږو په سپاره شو، د قید نه خلاصې بیا موند او خپل وطن ته راستون شو. خوشحال خان خټک یو احساس لرونکی انسان و چې یو لوی شاعر او الله پاک ورله د سوچ او فکر لرونکي دماغ ورکړي و. د رهایۍ نه پس دا فکر وکړو چې زما دا دومره خدمتونه او جنګونه مغولو ته ښکاره نه شو. زما ټول خدمتونه او د مغولو دپاره جنګونه کول په یو لمسون بیخي هیر کړی شو. د خوشحال خان خټک زړه د حکومت د منصوبو او عهدو نه تور شو او د خپلو ملګرو سره یې د صلاح مشورې نه پس د یو مغولو خلاف توره پورته کړه او د پښتنو په ننګ ودرېدو. مغولو سره یې څو جنګونه وکړل او په زیاتو جنګونو کې یې کامیابي بیا مونده. خو د خوشحال خان خټک زیات شهرت د یو شاعر، ادیب او عالم په توګه دی. خوشحال خان خټک په پښتو شعر او ادب کې دومره نوم حاصل کړو چې د هغه د نامې لرې کولو نه پس د پښتو ادب تاریخ نیمګړی پاتې کیږي. د هغه زیات کلام او لیک په پښتو کې دی. په پارسي او عربي هم پوهېدو. څه لږه شاعري په پارسي کې هم کړې ده. د قرآن او حدیث او فقې عالم و. هغه په خپل کتاب فضلنامه کې د دیني او د فقې مسلې په نظم کې بیان کړي دي. خوشحال خان خټک یو ریښتونی مسلمان او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم یې د زړه نه مینه محبت لرلو. د خپل وخت د لوی ولی الله حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه سره یې عقیدت لرو او د هغه سلام ته به حاضرېدو. کله چې کاکا صاحب وفات شو نو خوشحال خان خټک په د دوی ذکر په درنو ټکو کولو. خوشحال خان خټک ډیر سخي و. د مال او دولت جمع کوونکی نه و، بلکې چې څومره مال او دولت په ورله راغلو نو هغه به یې په نورو ویشلو. په دغه لړ کې د هغه یو واقعه مشهوره ده چې یو ځل هغه په غریبانو پیسې ویشلې چې د هغه وخت روپۍ او پیسې به د سکو په شکل کې وي. د تقسیمولو نه پس یې د سکو په پیسو لاسونه تور شوي وو. هغه د لاسونو وینځلو په وخت خپل زوی عبدالقادر خان خټک ته وویل چې زه په پیسو تقسیمولو خو زما لاسونه تور شو، خو کم خلک چې د پیسو سره په زړه کې مینه ساتي او خرج کوي نه نو داسې د هغوی زړونه تور شي. سره د دې چې خوشحال خان خټک یو سردار و، ځان خان و، لوی منصبدار و، خو ویلی شي چې زکات پرې نه و فرض شوی او د دولت او پیسو سره یې څه خاص محبت نه لرو. هر څه یې ډېر تیر و، خو د پیسو او د نورو څیزونو ذخیره کوله ورته ښه ښکاره نه ښکارېدو. هغه به ویل چې څومره درنه کیدی شي نو سخاوت کوه او سخاوت کول اسراف نه دی. هغه د سخاوت ستایونکی او د شومتیا مخالف و. خوشحال خان خټک د ډېرو ښو خویونو مالک و او د نورو ته به یې هم د ښو اخلاقو او غوره خویونو اختیارولو وینا کوله. په یو بل ځای کې وایي چې ته ښه کوه او دې ته مه ګوره چې خلک یې په بدل کې تا سره څه سلوک کوي. خوشحال بابا په خپل یو رښتونی او پوخ مسلمان و، ځکه نو د رښتیا وینا کولو به یې نورو ته هم تلقین کوو. خوشحال خان خټک یو میړنی سپایي او قابل جرنیل و. د ښکار کولو شوقین و، د غشي ویشتلو، د اسونو د سورلۍ، د نیزې وهلو، د نورو جنګو فنونو نه خبر و. د اخلاقو معلم و، د خلکو ترمنځ منصفي کوونکی و. هغه د مظلومانو ملګری او د ظالمانو خلاف و. هغه د عقیده لرله چې د هغوی په کلام کې د میړانۍ، بهادرۍ، ازادۍ، پښتونولۍ او د خوددارۍ پیغام ښکاره دی. خوشحال خان خټک د پښتون قام د اتحاد ارماني و. خوشحال خان خټک د 81 کالو په عمر کې په کال 1100 هجري کې وفات شو او مزار یې د کوړې سره نږدې د یسوړو د غره په لمن کې دی. د دوی په مزار هر کال مشاعره کیږي او د دوی د خیالاتو او حالاتو په لړ کې سیمینارونه او ادبي پروګرامونه هم کولی شي. او په دغه یو شعر کې وایي چې په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، یا به وخوري که کرئ یا به کامران شي. خوشحال خان خټک د پښتون قام د اتحاد ارماني و. نو په بل شعر کې دا ځای وایي که توفیق د اتفاق پښتانه مومي، زوړ خوشحال به دوباره شي پس دا ځوان. داسې بل رنګه په یو شعر کې وایي مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان شته، تل تر تاله په خطنام پای ښاغلی. بل شعر کې خوشحال خان خټک وایي د هر چا سره نرمي ملایمت کړه، ګوندي وي چې په دې خپل کړي د چا زړونه. عرفان د سر په سترګو ګوتې کېږدي، د خپل زړه په سترګو ګوري تماشه کا. او د خدای
عرفان مې وشه په عرفان د محمد پاک دی محمد پاک دی سبحان د محمد. نو دا د خوشحال خان په اړه څه لږ شان معلومات.